خو علما هغه خلق دي که نه چې خلق دا ژوندي چې دوی به راته مړه ښکاري او د هغوی هغه مړه به راته هم څه ښکاري هغه به راته ژوندي ښکاري سبحان الله. لکه موږ چې دا درسونو ته دلته کښېنو که نه او د علماو دا خبرې کوو دا حدیثونه وایو او سند وایو او پلاني عالم دا وي او پلاني دا وي امام بخاري دا وي امام نسایي دا وي ابن ماجه دا وي شیخ الاسلام دا وي بل دا وي دغه دا یعنې لږ وخته پورې سړی وکړي چې دا کسان چې د ژوندي دي یعنې سړی چې دا خلک به چې ته ژوندي ځکه دومره تذکره روانه ده نه خو به حیرانه شي چې خبره شي چې امام بخاري سره پاسه 1200 کاله مخکې مړ دی حیران باندې شي چې خبرې شي چې ابو هریره رضی الله عنه سره پاسه یا څه کم 1400 کاله مخکې مړ دی حیران باندې شي چې عبدالله بن عمر خو 1400 کاله مخکې مړ دی جابر رضی الله عنه خو 1400 کاله مخکې مړ دی امام مسلم خو 1200 کاله مخکې مړ دی او داسې به دا سلسله روانه شي پلانی 200 پلانی 800 اخر دا خلک څه شي ژوندي ساتلي دي علم ژوندي ساتلي دي د علم سره سړی ژوندی پاتې کېږي علم چې دې وکړو که نه نو ژوندی به پاتې کېږي نو د علماو دا تګ د دې دنیا نه دا داسې نه دي لکه څنګه چې عام انسان مړ شي او سبحان الله په دې خبره باندې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه پوه هغه یو ناشنا خبره کړې ده وایي چې موت 1000 عابد اهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. زر کسان چې مړه شي کنه زر او زر معمولی خلک نه دي هغه چې د الله سمه بندګي کوي د شپې تهجد د ورځې روجې ذکر او اذکار او هر قسمه عبادات کوي دا چې زر کسان مړه شي کنه دا د یو عالم د مرګ نه وړه خبره ده یعنی یو عالم مړ شو او بل طرف ته زر څوک مړ شو زر عابدان مړ شو کومه وغټه خبره ده د عالم ده ولې ځکه چې هغه پوهه و په حلالو او په حرامو باندې دا عابد چې دی د صرف یعنې خپله فایده کې لګیا دي د چا په فایده کې لګیا دي خپله فایده کې لکه یو سړی تهجد کوي فایده رته ده یو سړی روجې نیسي فایده رته ده یو سړی زکات ورکوي فایده رته ده خو یو عالم چې د امت ته دین ښیي نو دا خو داسې فایده ده چې ټول امت ته پاره ده ځکه بیا د ده تګ د هغه عابدانو د تګ نه زیات نقصاني دي ځکه چې ده به خلکو ته خیر خو ده به خلکو ته حلال او حرام خو نو د علماو مرګ دا داسې نه لکه څنګه چې د عامو خلکو مرګ دی